زما لپاره دا ډېر ګرانبیه او ارزښتناکه خواږه دي. زما ډېر خوښ دي. وګوره نیم مې خوړلي دي او نیم مې ساتلي دي. کله چې زه د افغانستان راوتلم ما فکر کاوه چې شاید بیا به هیڅ وخت دا خواږه زما ګوتو ته رانسي. زما لپاره دا د الماسو په څیر دي، ځکه زما د کوچنیوالي خاطرې او د هلمند زرین پیر را په زړه کوي. د دې فلمونو په موندلو زه ډېره خوشحاله سوم. زما کورنۍ هم ډېر عکسونه درلودل، خو کله چې په افغانستان کې جګړه پیل سوه او موږ کډوال سو نو عکسونه مو هم ورک سول. ډېر افغانان د خپلو تیرو وختونو عکسونه نه لري. دا زموږ په ژوند کې یوه لویه تشه ده. دا فلمونه نیمه پېړۍ په یوه بکس کې ساتل سوي وو. زه پوهیږم چې تر دې وخته شته انځورونه یوازې همدا دي چې په جګړو کې ژغورل سوي. دا فلمونه او انځورونه زما افغانستان ښکاره کوي. داسې ټاټوبی چې له هیلو او ولولو نه ډک و. دا زموږ د کیسې هغه ځانګړی فصل بیانوي چې د خلکو هېر سوی دی. نیمه پېړۍ وړاندې د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو ځوان ګلن فوسټر د افغانستان سویلي سیمو ته ولاړ. نوموړي دغلته 7 کاله ژوند وکړ. ګلن له ځانه سره یوه 16 ملي متره کامره لېږدوله او ډېر فلمونه یې په کندهار او هلمند ولایت کې اخیستي دي. دی به په کلو او بیدیاو کې ګرځېده او ځینې وختونه به یې کامره هم ورسره چالانه وه. د فوسټر کورنۍ دغه فلمونه په یو بکس کې په خپل کور کې ساتلی وو. دوی همداراز یوه فته هم ساتلې وه چې پکې افغانستان کې د خپلو سترګو لیدلی حال بیان کړی وو. د وخت په تیریدو سره پکې هیڅ ډول بدلون راغلی نه وو. د راتلونکي لپاره د دوی هیلهمندي او ارمانونه چې زموږ د 21مې پېړۍ نسلونه حیرانوي. د افغانستان شاهي هیواد ته ښه راغلاست. زما په اند که څوک وغواړي چې واقعا یو هیواد وویني نو لومړی یې باید ژبه لږ څه زده کړي، له کلتور سره یې ځان اشنا کړي او خلک یې وپېژني. زه په دې کې شک نه لرم چې افغانستان به یو وخت د نړۍ د سیلانیانو په نوملړ کې شامل شي، خو هغه خلک چې په راتلونکي کې د هیواد ته راځي احتمالاً ځینې دغه شیان به نور ونه ویني. موږ د فوسټر مرستیال مهتاب الدین وموند چې اوس د نړۍ په بل سر امریکا کې ژوند کوي. نوموړي هم دغه فلمونه له 50 کلونو وروسته بیا وکتل. او دا زما عکس دی، دا زه یم پکښې کې. دا زه یم په خپله په دا زینو کې خیږم. هغه وخت کې ګلن فاسټر لاندې ولاړو د عکاسي کول. دا زه وختم دا دی سربیر. او زه دلته راغلی یم دا نشته وایم ورته چې اکبر په وخت کې دا چیزونه جوړه سوې ده او لپاره د مشاهدې لپاره هلته نشته دي. خلافت شاه ظل الله جلال الدین اکبر بادشاه غازي نشته کړی دي او دا په فارسي نشته ده او دا زه ورته ترجمه کوم. دا ګلن فاسټر په انګریزي ورته وایم چې دا شی نشته سوی دی.
ولا هر وخت ښه وخت وې ښه زمانه و خصوصا د ګلن فاسټر ډېر یو اخلاقي سړی و د ادب او اخلاق ټوټه و هغه ګرد عمر مهذب خبرې کولې او په لار کې زموږ د خلک پاته سو بعضې وخت ته ومنه دغه ځای خلک دونه ښه مهمان نواز و د شیدې او غوړي موږ ته زما په یاد دی موږ تلو د کټکي ته یو وخت د ډوډۍ وخت سو مو دا راکول او ډېر مهمان نوازي کول خصوصا زما سره ګلن سره او ښه وخت مې لیدلی دي سره له دې چې د خلکو شمیر ډیر دی خو داسې بریښي چې دغه هیواد یې د ټولو د مړولو وړتیا لري خواړه ښایي هومره ډیر نه وي خو د ځینو نورو هیوادونو په څیر دلته لوږه نه لیدل کیږي سوالګر کله ناکله ولیدل شي نانوایان هم دغه ډول ډوډۍ پخوي چې ډیره خوندوره ده خو سړی غواړي چې له دې وچې ډوډۍ سره یو بل څه هم وخوري دلته د پسه د غوښو قورمه رانیولی شو او بیا لار نیسو دغه فلمونه هغه وخت انځوروي چې افغانستان د بدلیدو عصري کېدو او لویو مفکورو د پلي کېدو په حال کې و د افغانستان وروستی پاچا محمد ظاهر د یوه داسې نوي او عصري هیواد په فکر کې و چې وګړي یې تر یوه بیرغ لاندې یو موټی سي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ټوله آسیا د راټوکېدو په حال کې وه خو د پخوانۍ امپراتورۍ ځواک برټانیه د پر شاتګ نوي هیوادونه منځته راغلل د افغانستان ګاونډیان هند او پاکستان په 1956 میلادي کال کې پاکستان خپل لومړنی اساسي قانون جوړ کړ او ځان یې د یو نوي هیواد په توګه اعلان کړ د پاکستان اسلامي جمهوریت ګلن فوسټر د ډیورن تر کرښې بلې غاړې پاکستان ته ولاړ او هلته یې د پاکستان د جوړېدو په ویاړ جوړو سوو مراسمو فلمونه واخیستل د ښوونځي ماشومان په قطار کې ولاړ دي چې د ډالۍ په توګه مالټه ترلاسه کړي دا د ټولو لپاره د لوړو هیلو او ارمانونو وخت و ظاهرشاه خپل هیواد ته د عصري آسیا د زړه په توګه کتل پاچا دلته په 1958 کال کې افغانستان ته د ورغلي ترکی ولسمشر جلال بایر هرکلی کوي ظاهرشاه خپل ټولنه او هیواد په ډیر احتیاط سره د بهرانیانو پر مخ پرانیست په پوځ کې سمون راوست د افغانستان د خپلواکۍ ورځ جشن یې دود کړ دا زما فلمګیري ده او ما فاسټر نه و هلته کابل ته نه دي تللی زه تللی وم او دا ما زما دا فلمګیري ده ما د کیمرا وړې وه یو سړي پروژه به مې ایښې وه دا فلم واخیستل او دغه خاطره مې زما ښه په یاد دی او بعض به زه دا فلم مې واخیستی دا ستاسې فلم چې تاسې ګورئ هغه د جشن منطقه کې ته وګوره دا رسم گذشت د مکتوبو رسم گذشت دي هغه سپورټمنان چې تیریږي دا ما اخیستی دي
دا انګېرنه به اوس ډېره ګرانه وي، خو هغه مهال کابل په خپله مالي زیرمه کې 100 میلیون ډالره پانګه درلودله. ظاهرشاه پرېکړه وکړه چې خپله ډېره پانګه د افغانستان په سویلي سیمو ولګوي. دلته د هلمند سیند له پراخه بیدیانه تېرېدی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر فاروق اعظم وایي چې ویې کتل چې ډېر سوزانه و، پراخ دښتونه دي او ډېر په مقدار اوبه روانې دي او دواړو خواو ته امکانات د ډېر زراعت شته، خو هلته پراخ دښتونه دي، څوک ډېر کمه استفاده ځینې کوي. نو دا مفکوره را پیدا شوه چې باید د اوبو څخه استفاده وشي. ظاهرشاه د موریسن کنوسن شرکت په مټ چې ټولو ورته MK هم ویل، د نوو تجهیزاتو سره بهرني انجینران او کارپوهان په کار وګمارل. نو بیا د موریسن کنوسن کمپنۍ چې د بویې د ایډاهو یو غټه متنفذه کمپنۍ وه، هغه سره قرارداد وکړي چې راسي دا کانال امتداد اوږدیم کې او په عین حال کې د مځکو د تصدیح کار وکړي. نو په د اوسنۍ عصري پروژې تاریخچه په حقیقت کې د 1946 د MK د قرارداد څخه شوې ده. نظریه دا پیدا سوه چې باید یو بند جوړ سي د کجکي په منطقه کې، سروې وسوه چې دا اوبه ذخیره کړي او دې کانالو په اصطلاح و دې مځکو ته دایمي اوبه ورسیږي. نو د کجکي د بند نظریه اصلا د فلډ کنټرول، د سیلابونو د مخنیوي، د آبیارۍ او د انرژي د برق د تولید د دې درو دغه دپاره وه. او زموږ فلم اخیستونکی گلن فوسټر هم له همدغو بهرانیانو څخه یو و چې افغانستان ته ولاړ. د یو انجینیر و چې د موریسن کنوسن شرکت ته یې کار کاوه. نوموړي شرکت سړکونه جوړ کړل چې له بیدیاونه تېرېدل، په ریګنۍ مځکه کې یې کانالونه وکیندل او په ډېر سرعت سره یې 3 عصري بندونه جوړ کړل. فوسټر او مهتابالدین دواړو د دغې پروژې د هر پړاو فلم اخیستی چې ډېر جزئیات یې پکې په ډاګه کړي. د بندونو د پرانیستلو له شانداره مراسمو نیولې بیا تر نریو کانالونو پورې. د هلمند زرین پیر به د ډېرو امریکایانو په زړه نه وي، خو د ګوتو په شمېر کسان لا اوس هم ژوندي دي چې هغه وختونه یادوي. موږ افغانستان ته په 1960 کال کې ولاړو. زموږ لور یو کلنه وه. زه تر تاسو د مخه ولاړم چې یو کور پیدا کړم. ما د کندهار نوي نړیوال هوایي ډګر په پروژه کې کار کاوه. انج تر ما 6 میاشتې وروسته کندهار ته راغله. موږ په یو کوچني کور کې ژوند کاوه. نه، هغه دوپلیکس کور و. ښه، هغه دوپلیکس کور و. یو تشتاب، یو سالون، یو اوږد پخلنځی یې درلود چې په یو کونج کې یو میز او 2 څوکۍ پرتې وې. ګواکې دا زموږ د خوړو کوټه وه، ډېره کوچنۍ.
هو دغه کورونه ډیر کوچني او په منزل باغ کې جوړ شوي وو چې د افغانستان حکومت څو کاله د مخه په 1940 کال کې د MK شرکت ته چې د هلمند درې پروژې لپاره هلته ورغلي وو جوړ کړي وو. د دې خلکو د کار بڼه داسې وه چې عملاً ډاډه او پر ځان تکیه وو. د بیلګې په توګه که د کار په منځ کې تاسو وغواړئ چې 10 ټنه جنریټر له یوه ځایه بل ته ولېږدوئ، نشئ کولی چې فلاني شرکت ته زنګ ووهئ چې جرثقیل یا کرین در واستوي. دا خلک پوهیږي چې څنګه یې ولېږدوي. هغه مهال امریکایي انجینران او کارپوهان افغانستان ته مجرد نه راتلل. نه، دوی به د خپلو کورنیو او فونوګرافونونو او یا ګرامافونونو سره افغانستان ته راتلل. هلمند د لویدلو لپاره ډېر د ساتیرۍ ځای و. زما ګاونډیان امریکایانو. موږ به د هغوی میلمستیاوو او د جولای د 4مې میلې ته ورتلو او موږ به بیا په اخترونو کې امریکایانو ته بلنه ورکوله. زه د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي ته تلم. زما پلار په هلمند کې په لومړي ځل سینما جوړه کړه. هغه مهال هر څه شونې ښکارېده. فلم دی هغه موږ کتل، دغه زموږ ژوند او ښه ژوند و، زه خو هېڅ شکایت نه لرم. اکثر فلمونو یو فلم مې په یاد دی زما ډېر خوښ شو، هغه فلم صلاح الدین په باره کې و. هغه ما ولیدي او دغه کوبایي فلمونه ډېر راتله. کوبایي فلمونه زما ښه په یاد دي، ډېر به و. دا جان وین و، دا فرانک سناټرا و، دا نومان زما لږ په یاد دي. زما ښه په یاد دي چې په لښکرګاه کې سانتا کلاز یا د کرسمس بابا پر خره سپور راغی او موږ ته یې ډالۍ راوړې، نانځکې، رنګه پنسلونه، د لنډو کیسو کتابونه، خواږه او ډېر نور شیان. په افغانستان کې د خړوبولو پروژې په لومړي کلونو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ سوې. مځکې تر اوبو لاندې سوې او په خاوره کې مالګه را پیدا سوه. د افغانستان حکومت یو بله کمزوري او بې تجربهګي هغه دا وه چې پوونده یې وروسته، کوچیان یې وروسته، هغه کسان یې وروسته چې په ټول عمر یې یو یم په لاس کې نه و نیولی. نو افغانستان حکومت دا هم ونه کړه چې هغو ته تربیه ورکړي، د زراعتو کورسونه ورته جوړ کړي، د هغو ته ورزده کړي طریقه د زراعت. افغان حکومت اړ سو چې نوره پانګونه وکړي او د بیدیا او مځکو د زرغونولو لپاره له بهره لوی پورونه واخلي او ډیره یې پر بهرنیو مرستو تکیه کوله. په هلمند کې د مورسن کنوسن چارې د امریکایي حکومت نوي مرستندویه ټولنې USAID په غاړه واخیستې. لکن دا پروژه بالاخره کامیاب شوه او په 1980 کې دا پروژه ډیره کامیابه وه، چنانچه هغه وخت چې په 1980 کې مسلسل اویا کې وچکالي وه او په افغانستان کې سخت د غنمو د غلې قلت و، دې پروژې ډیر لوی کردار ادا کړي.
هلمند چې اوس په نړۍ کې د کوکنارو یو تر ټولو لوی تولیدونکی ولایت پیژندل کیږي، هغه مهال د ګوتو په شمېر کسانو د کوکنارو ګل پیژانده. هغه وخت زما په یاد دی، زه د هلمند شمال ته تللی وم، مرکزي ساحو ته، جنوبي ساحو ته، تقریبا ټول کلي ما کتلي وه. په یوازې په د هلمند په شمالي برخو کې د مساکلا په شمال کې، باغني او باغران کې، چرمستان او هغه ځایو مرکزي افغانستان کې د هلمند څوکې چې موشتې دي، هلته تاریاک کرل کېده چې ډېر کم کره کېده او هغه موږ د هغو څخه ضمانتونه اخیستې وه چې بیا نه کري او په عوض کې مو ځینې خدمتونه مو ورته وعده کړې وه. لاکن په نور هلمند کې چې مرکزي هلمند و یا کښته هلمند و، په دې کې ما درته وویل چې خلکو تاریاک نه پیژندل، حتی ګل یې هم نه پیژندی او خلک ډېر آرام ژوند یې درلودی. خلکو پنبه کرل، خلکو غنم کرل، خلکو میوه کول او په عین حال کې سبزیجاتو ترکاري کول. په دوی ډېر خوشحاله وه. هغه مهال موږ د خپل فزیکي خوندیتوب په تړاو ویره نه درلودله. آن د شپې له پلوه د یو چا کور ته له ورتګه نه ډارېدو. امریکایانو هم همدغسې خوندي احساس کاوه. هغه مهال موږ یو له بله نه ډارېدلو. هغه چې درته ووایم چې وای دروغجن وای لعنت دې وي، دا یو ښه قصه ده درته وایم. دا زما د انجینري په دفتر کې چې وم، زموږ یو انجینر تللی و سپین بولدک خواته. وخت سپین بولدک ته نږدې دلته موږ ډبري ورته وایو، هغه وخت کې سړک چې جوړېدی اکسیډنټ یې کړی و. اکسیډنټ یې کړی و او د موټر څخه د باندې غورځېدلی و، زخمي و ډېر. نو دا یو څوک راغلی و، کوچی راغلی و، خپل هغه کوسۍ موږ بلل کندهار کې، هغه ګرم کوټ چې نه دی، هغه پر اچولی و، اور یې ورته بل کړی و، هغه وخت کې ژمی و او دی یې پرېښي و. دغه زما ښه په یاد دي، دروغ نه به درته وایم چې دومره صمیمیت درلود افغانان امریکایان سره. دا ګوره هغه امریکایي لاس په لاس کې ساعت و او جیب کې پیسې وې، هېڅ شی ته لاس نه وړی، دا خپل کوسۍ پر اچولی و، اور یې ورته بل کړی و، تللی و. ښه سو هغوی د دغه پیشرفته زراعت د ټکنالوژۍ د برکته په ژوند کې ډېر لوی تغییر راغی. هلمند بیا د میوه وطن سو، د پنبه وطن سو، د کښتو کار وطن سو او د هلمند هندوانې، میوې او د سبزیجات دا به همجوارو ملکو ته تلې او شاوخوا سیمو څخه به د ټولو ولایاتو څخه به هم د کښت په وخت کې خلک ورته راتله، کارګر ورته راتله، هم د حاصلاتو د اخیستو په وخت کې ورته راتله. د شیرازۍ په دې وخت کې نږدې 1 میلیون افغانان د هیواد سویل ته ولېږدېدل. دغه خلک په ښوونځیو، روغتونونو او فابریکو کې د روزګار موندنې په لټه دې سیمې ته ورمات سوي وو. ګلن فوسټر هیڅکله هم د هغې ټکنالوژۍ پر ځواک خپل باور ونه بایلو چې افغانستان ته یې لوی ټولنیز بدلون راوست. د دغه شاهي هیواد هر کلي ته چې ولاړ سئ، د خښتو جوړولو دا ډول بټۍ به مو تر سترګو شي چې د نوي افغانستان بنسټ جوړوي. ټول خلک د لویو پروژو په جوړولو بوخت دي. د دې پیر قوي روحیې ټول خلک، که ځوانان دي او که زاړه، دې ته هڅولي چې بهر راووځي او کار وکړي. د کندهار نوی هوایي ډګر په خورا عصري ټکنالوژي جوړ شوی و. موږ دغه نوی هوایي ډګر ته د امریکا متحده ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ د سړې جګړې د نښې په توګه نه کتل، بلکې دا یو بېساری او نوی فرصت و چې زموږ ګوتو ته راغلی و. موږ د کندهار د هوایي ډګر په جوړولو لګیا وو. د هوایي ډګر تر ځمکې لاندې په ډیر لوړ ظرفیت لوی د تیلو ټانکونه جوړ شوي وو.
په الوتکه کې د تیلو د اچولو لپاره خورا پیچلی سیستم جوړ شوی و چې د برېښنا په مټ کنټرولېده. هلته یو میلمستون هم جوړ شوی و چې شاوخوا 100 خونې یې درلودې. د درملنې یو مرکز یې هم درلود. په 500 او 60 لسیزو کې چې کله به یوه الوتکه د تیلو اچولو لپاره ودرېده نو ټولې سپرلۍ به ترې راښکته شوې او اړې به وې چې شپه هم هلته تېره کړي تر څو الوتکه د پرواز لپاره چمتو شي. پیلوټ د الوتکې عمله او مسافر به سهار راست. د هوایي ډګر جوړښت داسې و چې په جوړولو کې تر ډیره له سیمه ییزو توکو کار اخیستل کېده. د کندهار ښار شاوخوا ودانۍ ټولې له پخو خښتو څخه جوړې وې. پولاد او یا لرګي پکې نه کارېدل. نو ځکه د کندهار هوایي ډګر هم له خښتو جوړ شوی او ګمبز ډوله ودانیز جوړښت یې درلود چې مخې ته یې کټارې جوړې وې او تر شا یې د ترمینل ودانۍ پرته وه. افغانان د دې ډول ودانیو په جوړولو کې ډیر ماهر ول. روسانو په کابل کې ښکلی هوایي ډګر جوړ کړ. دا زما شخصي نظر دی. نو امریکایانو هم ویل ای وار وکړه روسانو د کابل هوایي ډګر جوړ کړ نو موږ هم باید لاس تر زنې کښېننو او یو څه وکړو. نو دوی د کندهار هوایي ډګر جوړ کړ د USAID په مالي مرسته. دغسې نه ده؟ هو دغسې ده. د ظاهر شاه د تره زوی داود خان په 1973 میلادي کال کې پرې سپینه کودتا وکړه او ځان یې د افغانستان د جمهوري نظام لومړی ولسمشر اعلان کړ. حالات د داود خان په کنټرول کې وو او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د امریکایانو لوی پانګونې یې انډول کړې وې. زه د دغه نیکمرغه نسل یوه برخه وم چې د لومړیو کلونو د ټولو ستونزو او کړاوونو میوه بخوري. موږ ټولو نجونو ډېرې لوړې هیلې او مفکورې درلودلې. موږ غوښتل چې راتلونکي کې وکیلانې او ډاکټرانې سو، بدلون راولو. موږ فکر کاوه چې هر څه به ورځ تر بلې سم سي. موږ خبر نه وو چې دغه ښه وخت به ډېر ژر په بد واوړي. په 1988 میلادي کال کې د ثور کودتا وسوه. ولسمشر داود خان ووژل سو او د افغانستان کمونست پلوه حکومت پر واک منګولې شخې کړې. د جګړو او اشغال پیر پیل سو. زه خو ثور انقلاب چې وسو شپږمه ورځ یې زه موقوفه کړم او ویې ویله چې تا غرب کې سبق ویلی دی. بیا یې زه بندي کړم په بلوچرخي کې په دغه کې دمزنګ ته، بیا بلوچرخي ته اعدام حکم یې راباندې راویستی. زما مور او پلار زموږ د راتلونکي لپاره اندېښمن وو. زه او زما خویندې په زړو چادریو او پلاستیکي څپلۍ په پښو په یو بس موټر کې له ډیورنډ بلې غاړې کوټې ته واوښتو. موږ له ځان سره ډېر لږ شیان رااخیستي وو. مهتابالدین هم زموږ په څېر پاکستان ته راتښتېدلی وو پر هغه لار چې یو وخت یې په جوړېدو کې مرسته کړې وه. د 1990 کال په ژمي کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه کابل ته ننوتل او د څرخي پله زندان یې مات کړ. ډاکټر فاروق اعظم هم له دغه زندانه تښتېدلی و او زموږ په څېر یې په بهراني هیواد کې کلونه د کډوالۍ ژوند کړی او ټول ژوند دغسې دربدره تیر سو. موږ تر اوسه خو په افغانستان کې دایم ژوند کوم، امید چې کارونه سره سم سي. نو بس ژوند دغسې تیر سو. متاسفانه هغه خدمت چې موږ غوښتی چې دا طلایي دوره د ژوند مو زموږ د تجربو، زموږ د علم، زموږ د پوهې، زموږ د دانش څخه استفاده وسي په دې 15 کاله کې.
د افغانستان په سویل کې بندونه، کانالونه او د برېښنا مزي د کلونو جګړو په اوږدو کې څو واره ویجاړ او بیا ورغول سول. د کندهار هوایي ډګر د جګړو سره سره لا اوس هم پر هغه خپل پخوانی حال پاتې دی. یو څه موده وړاندې مې دلته په امریکا کې انټرنیټ ته سر ورښکاره کړ چې ګوندې د کندهار د نړیوال هوایي ډګر په اړه څه پیدا کړم. ما وموندل چې له هوایي ډګره لا اوس هم ناټو ځواکونه ګټه پورته کوي او د افغانستان ملي هوایي شرکتونه یې د کورنیو الوتنو لپاره کاروي او په ظاهره په سیمه کې د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. لنډه دا چې هوایي ډګر خپل پخوانی برم له لاسه نه دی ورکړی. زه به یو بیا کندهار ته تللی وای که 45مه او 80مه لسیزه وای. هو ښایي چې تللی وای. افغانستان کې په بیا ستنېدلو کې کومه ستونزه نه لرم، نه پوهېږم ولې، خو له افغانستان سره مې ډېره مینه لرله. هلته مو ډېر ښه ژوند درلود، په رښتیا چې ډېر ښه او ښکلی ژوند مو درلود. دا کابل دی، کابل سټیډیم دی، دا د جشن وخت دی. هغه ټیمونه چې شرکت کړی دی په د فوټبال کې و دغه کې لوی دا بیسبال دغه دی تمرین دی. دا امریکایان کوي په خپله او دا اکثر ما پیژندي دا خلک هغه زمانې دي. هغه وخت جلا و، د خوب خیال پر راځي. دا